کړې ده چې یو ملګری غواړي چې فتوا کې تکړه شي او کتابونه مې ویلي دي، نو دا کومه طریقه باندې عمل وکړي چې دا فتوا کې تکړه شي؟ نو جواب دا دی چې دا به چې فتوا کې تکړهوالی او مهارت غواړي، دا باید دیني کتابونه مطالعه کړي. موږ به له څو کتابونه وښیو، دا یې په پابندۍ باندې مطالعه کوي، نو انشاءالله چې الله سبحانه وتعالی به په اکثر مسایلو باندې علم ورکړي. یو دی زاد المعاد مطالعه کوي د ابن قیم رحمه الله، یو دی نیل لوتار مطالعه کوي د امام شوکاني، او بل دی دغه مطالعه کې بلوغ المرام کې مطالعه کوي باندې وس کې دا ډېر ښه جامع کتاب دی. دې زمانه کې دا صحیح فقه سنه دا کتاب د مطالعه کی، او همدارنګه الموسوعة الفقهیه الميسره د حسن مشهور صاحب مشهور حسن په نوم باندې دا د مطالعه کی، او زمونږ د شیخ د فتاوا الدین الخالص ته مطالعه کی. نو ان شاء الله چې دغه کتابونه مطالعه کی نو سنا سبب مسایل باندې الله وتعالى په ور نصیب کی، او سره د بخاری د بار مطالعه کوي د بخاری کتابه. الله سبحانه وتعالی بوله په دې فتوو کې مهارت ور نصیب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.